السلام علیکم ګران شاګردانو. نوي سبق ته ښه راغلاست. نوی سبق چې دی parts of the body د بدن د برخې نومونه. The names of the parts of the body د بدن د برخو نومونه په انګلیش کې. راځئ دا درته ووایو. دا زده کړو، راسره وایاستئ، زده کوئ یې هم. ډېر مهم بنیادي سبق دی. دا په هغه بنیادي وکیبلري کې هم بنیادي هم مهم امپورټنټ ورډز دي. سکل ککرۍ کوپړۍ. آیلیټ سترګې پټونکی، دغه پر سترګې سربیره چې کوم پوښ دی ججمې موږ ورته وایو. ساکټ چشمخانه ده، د سترګو کانچه چې ده. موسټیچه برېت، موسټیچز برېتونه. چین زنه ته چین وایي. مولر ټیت داړې، د مخ د غټ غاښونه خوله کې. فیلټ حلق. تروټ ستونی. نیک غاړه. وریسټ یا ورسټ زنانه سینه، د ښځې ده. ویسټ ملا، د بدن د شا برخه ملا. بیلی یا ویلی نس خېټه. نفل د تی سر، د بوتل سر ته مایک شنې چیرې وي. لیور ځګر. نیول د نامه غوټې. ځګر اینه ته هم وایي، لیور اینه ته هم وایي. کډني پښتورګي، کډنیز پښتورګي. برین دماغ. ټیمپل ټیک، تندي دغه کنجان سایډونه. ټیمپل مندر ته هم وایي. ایرډرم د غوږ پرده. آیلیشز باڼوګان. آیلیش یوه باڼو ته وایي، لیشز ډیرو ته وایي. چیک برخو، د مخ دا پسته برخه، نرمه برخه، غوښه. بیرډ ږیره. جا زامه ډبلیو سایلنټ دی. چیسټ د نارینه سینه. بیک ملا، د انسان د بدن د شا برخه. بیک. بوسم تی. ریب پښتۍ، ریبز پښتیان ته وایي. سټومک خېټه، معده. سپلین تریخی د انسان په بدن کې. مایند دماغ. دا زموږ د نن سبق د بدن د برخو نومونه وله په انګریزي کې، چې تاسو ته مو وښول. څه لا نور پاته دی هغه به انشاءالله په دویمه ویډیو کې درته وایي. اوس که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو سره لایک کړئ. مننه.